زما په نوم نوي راځه چلئ خوش مې که ډاکټره او مې ویل چې زه نه ځم سمه تاسو لکه چې یو بل سره ډېره مینه لرئ یعنې زه مزاحمت کوم داسې چې دا نو زه ځم عاجله خبره څه ده خیرت دی قمندان صاحب د بشیر لور چېرته ده زه باید همدا اوس له هغې سره خبرې وکړم یو ډاډمن ځای کې ساتل کېږي خیرت دی تاسو چې دا نو زه هم له تاسو نه ځم په زندان کې بشیر ماته د انځور ښودلی واصلی کله چې زموږ څنګ نه بوته د هغه ځای کې مې پیدا کړ په دې انځور کې هغه جلۍ زه یم قمندان صاحب او په هغې کې مې هم خور ده کوم یو انځور داسې څنګه کېدای شي اصلی قمندان صاحب همداسې انځور اصلي سره هم شته بشیر وویل چې دا دواړه زما لورګانې دي زه غواړم د بشیر له لور سره خبرې له وکړم هغې جلۍ نه د بشیر په اړه معلومات اخلو شاهینه د ترخوبو چینه دي لیدلې جلۍ هلته ده زر کوه شاهینه راځه زر کوه ډاکټره موږ باید خپل کار وکړو خبره حساب ونه شوه د بشیر لور هغه ده هغه دواړه بیا د بشیر لورګانې دي یعنې تاسې دواړه خویندې اصلا خور هم لري څه خبره ده ها دا نو څه ډول کار دی والله چې فکر مې ګډوډ شو ولې سمه خبره نه کوئ صبر وکئ ودرېږئ نښانو شتون کیا مشر هم تللی دی په دې وختو کې پرېږدیا چې هېڅوک زما خبرې ته غوږ نه نیسي ګرانې بېژان څه شوه دا نو چېرته لاړه اوف بیا رانه وتښتېده ها دا چېرته لاړه دا څه ډول جلۍ ده خپل ځای کې په ارامه نه ودرېږي کله یو خوا ځي کله بلې خوا یوه بدرنګه او عجیبه د کاکا مېرمنۍ هم ورسره وه ها لکه چې هغې سره چېرته لاړه ډوډۍ نه مو ډېره مننه هیله کوم له دې نه وروسته په سوله کې ژوند تاسو له وکړئ برکته وشول موږ ټول د سولې راوستلو کې مسؤل یو همداسې ده رښتیا وایي بشیر د فرید ورور دی په داسې یو حالت کې فرید د اصلي کاکا کېږي څه فکر کوئ دا به رښتیا وي همداسې خو ښکاري کلونه مخکې د فرید په دام کې وغورځېدم کور یې راته وسوځاوه فکر یې وکړه چې زه مړ شوی یم یوې کورنۍ زه پیدا کړم څو میاشتې په کوما کې وم کله چې بیرته په ووش راغلم خبر شوم چې فرید زما ځای نیولی زما د مېرمنې او ماشومانو سرپرستي په غاړه اخیستې د بشیر کیسه د اصلي له کیسې سره سر خوري نازه داسې چې د زموږ تر ټولو لوی دښمن د اصلي کاکا دی ښه خوند کوي هر څه ښه خوند کوي دارو مشوله سوال صاحب زر کوئ بیړه وکئ بیړه وکئ ټولو ته خواړه ورسوئ که بل کار مې نه وای لومړی مې ته ختمولی ښه خوند یې وکړه که نه هو ښه خوند کوي دارو مشوله سوال صاحب مونږ د خدای تل خوشحاله لري مهرباني وکړه مشره حامد مشره څه خبره ده مشر څه وشول هغه وګورئ ناصر څه خبره وشوه سرداره آرامه اوسئ ای بشیر صبر وکړئ آرامه اوسئ بس کې آرامه اوسئ
هله حامد بس مشر که وواژه آرامه اوسئ خپلو ځایونو کې کښېنئ ارامه اوسئ ای هېڅ بچي خبره صبر هم نه ده وکړئ، ارامه صبر وکړئ. اوسئ ارامه اوسئ ورونو وړاندې مه راځئ، وړاندې مه راځئ. برید وشو برید وشو راځئ، سمدلاسه وړاندې مه ټولې لارې راځئ. وتړئ پوه لرې شوئ شئ. ټولې لارې وتړئ مه راځئ، لرې لارې شئ. وتړئ مه رانږدې تاسې کېږئ. پوه شوئ ځئ لاړ شئ، وړاندې مه راځئ. ډاکټره هلته دی هلته دی منډه ودرېږه کوئ. د تا حرکت ونه کړې یعقوبه ډاکټره څه خبره ده ډاکټر یې وسله ورکړه، زه د ښځلو په وخت کې زما د کاکا په ښځې برید وکړ. هغه وسله مالکاس چېرته وتښتېده تا ونه لیده داسې پورته لاړه ډاکټره. تاسې لاړ شئ هغه ونیسئ ورپسې منډه کړئ هغه زر ونیسئ منډه کړئ منډه کړئ څه وشول ډاکټره؟ ولسوالی په وجه نه بېژن نه په یوه قومي مشري برید وکړه دا په کوم ځای ووهله ته ودرېږه چې زه یې وګورم ابا په دې غوسه نه دی شوي دا خو بیخي ښه ده شونډه یې لږه وینې شوې ده بس شفا دې وي شفا دې وي ډاکټره ته چېرته یې دا دی راغله مشره مورې ودرېږه ما څه کړې دا ته یې کم عقله زما په مور دې څه وکړل ها زما په مور دې څه وکړل چپ او خوله دې ماته وم ها مورې دا ته وګوره زه له د کم عقل سره ولې خپل وخت ضایع کړم ها زما په مور دې څه غلی شه وکړل هغه مه راخله پرېږده کم عقله هغه پرېږده کم عقله په مور دې څه نه دی شوي ارامه اوسه ګرانه ارامه اوسه بېشان هلته ګډوډي جوړه شوې ته خو پوهېږې زه باید زر هلته لاړ سمه شم ده. وروسته بیا له تا سره خبرې کوم سمه ده بای بای تا ته کم عقل وایي خپل ځان نه خبر نه دی. صبر وکړئ صبر وکړئ آرامه اوسئ موږ مجرم پیدا کوو پام کوئ چې ګډوډي جوړه نه کوئ موږ مجرم پیدا کوو قانون ته سپارو اندېښنه مه کوئ لاره خوشې کړئ لاره خوشې کړئ خوشې کړئ ماشه راغلم نازه ماته یې پرېږده ډاکټره. داسې څنګه وشول ها پته یې زه چاړه یې پرې کړی امبولانس مې غوښتی ډاکټره اوس رسېږي نازه دا ونیسه سمه ده ومې نیوه. ماشه سمه ده امبولانس دې غوښتی خو احمد ماشاءالله د ټاپ نه نشي ژغورېدلی ډېره لویه ګډوډي جوړېږي جګړه نه مصیبت پیدا شو ولسوال صاحب تاسې نور لاړ شئ دا کار موږ ته پرېږدئ که د دې کار مجرم ونه نیول شي نو ډېره وینه به تویه شي ولسوال صاحب موږ پوهېږو چې په دې پېښه کې د چا لاس دی د قدس د اردو مشر د فرید لاس دی اوس نو هغه بلا او سنګوریانو ته ښه مصیبت پیدا شو آفرین دې وي په تاسو خپله تېروتنه مو جبران کړه ډېر ښه کار مو وکړه خو دا کار بسنه نه کوي د دې لپاره چې د حامد پلویان ولمسېږي زمونږ کسان دې زر لاس په کار شي داسې د وکیل لکه چې په اور تیل اچوي تر څو اور دومره ډېر شي چې هغه دواړه قومونه پکې تباه شي او له دې ځای نه ورک شي د القاعده دولت جوړولو لپاره موږ ته به زمینه هواره شي هغه هم په ډېر لږ وخت کې ازه لاړ شه ازه لاړ شه
زموږ مشر یې ووژل موږ د خپل مشر غچ اخلو موږ د هغه غچ اخلو داسې غلی نه کېدو موږ خوښې کوي ګورئ ملګرو ارامه اوسئ هغه روغتون ته وړل کېږي ژغورل کېږي ارامه اوسئ ارامه اوسئ ودرېږه چېرته ځې دې خوښه دې خوښه موږ خوښې کوي خوښه مې کوي ځه لاړ شه ځه لاړ شه مشر مړ شوی مشر مړ شوی مشر یې مړ کړی دی ازر کوئ پورته یې کړئ پورته یې کړئ مشر مړ شوی دی هغه مړ شوی دی ازر کوه پورته شه دروازه بنده و موږ خوښې کوي موږ خپل غچ اخلو لاره خوښې کوي موږ خوښې کوي پرېږدئ چې لاړ شي پرېږدئ له باده مرغه حامد مشر مړ شو قمندان صاحب حامد مشر ښه سړی و خدای دې وبخي زویه پلویانو ته به دا خبره کول سخته وي دا پیښه به د هغو دوو قومونو ترمنځ دښمني نوره هم ډېره کړي دواړه لوري به یو بل وخوري څوک چې پاتې کېږي هغه به هم د ډار له امله له سیمې نه ووځي دا کار د پولې نه اخواته د قدس د اردو لخوا پلان شوی به په دې ډول سره غواړي چې سیمه کې د القاعده دولت جوړ کړي هو سرداره بیخي همداسې ده قمندان صاحب موږ هم د اوس ولسوالۍ ته راځو پوه شوم څه وکړو سرداره ولسوالۍ ته ځو فرید ځناور غواړي په ډول ډول پیښو سره د دې قومونو ترمنځ د دښمني ورته لمن وباهي او یو بل سره یې په جنګ واچوي زر کوئ چې ځو په دې ځایونو کې د دواړو قومونو قهوه خانې دي سوداګریز مرکزونه یې دي دا ځایونه باید په بمونو سره والوځول شي له دواړو لورو نه باید پکې ډېر زیات کسان ووژل شي پوه شوئ یعنې دواړه قومونه به یو بل وخوري په دې معنی چې سیمه کې یو لوی ناورین رامنځته کېږي همداسې ده بیژن په اصل کې زموږ پلان همدا دی چې له سیمې نه خلک کډه وکړي کله چې له سیمې نه خلک ووتل نو د القاعده دولت جوړولو ته زمینه هواریږي د ترکیې دولت په ضد نوې ګواښونکې ډله د القاعده دولت د نوم لاندې پوله کې فعالیتونه پیلوي د ترکیې په پوله کې د القاعده په نوم چې کوم دولت جوړیږي هغه به ټوله نړۍ وپېژني دا څومره حیرانونکی کار دی ولسوالۍ کې د برید لپاره دوه بم ایښودونکي کسان ولسوالۍ ته ځي تاسو هم لاړ شئ هغوی ته په تمه شئ بیژن اوس به وخته په ولسوالۍ کې ګډوډي پیل شوې وي له پیښې نه ما خبر کوي دلته بیا ګډوډي جوړیږي دلته څه خبره ده ګورو چې څه خبره ده نه شاهینه مرکز ته خبر ورکوو موږ باید لاړ شو زه غواړم چې هغه جلۍ زر ووینم سمه ده سمه ده ودرېږه د جلۍ لیدلو ته راغلي یو تاسو اجازه لرئ جګړن سردار نه مو اجازه اخیستې ده مهرباني وکړئ مهرباني خدای ته مرسته وکړه اصلي آرامه اوسه یا شاهینه کېدای شي چې هغه جلۍ زما خور وي زه څنګه آرامه واوسم ها
مه ډارېږه. زه مونږ عسکر یو خورې. هو موږ عسکر یو. زما له پلار نه مو کوم خبر راوړی؟ زه له تا نه ستا د پلار په اړه ځینې پوښتنې کوم مروې. ته نورې خویندې هم لرې ګرانې مروې؟ نه. ستا له پیدایښت نه مخکې پلار د 2 لورګانې درلودلې. ته خبره یې؟ زه خبره نه یم. دا انځور دې له خپل پلار سره لیدلی دی؟ پلار مې ځینې وخت دا انځور ځان سره پټ پټ لیده ژړلې، خو زه هیڅ پوهه نه شوم چې ولې ژړل. همدارنګه ته ولې له ما نه دا پوښتنې کوې؟ ها، دا انځور مو له کوم ځای نه پیدا که؟ دا انځور خو مې له پلار سره و. خیر کې خدایه، بشیر مې پلار دی او مروه مې خور ده. بس دې شینا، مروه حق لري چې پوه شي. زه باید په څه شي پوه شم؟ ګوره، دا انځور زما دی مروې، پلار سره دې هم زما انځور و. ګوره، دا جلۍ نه ده، دا زه یم. دا هم زما خور زهرا بیژان ده. زه ستا مشره خور یم مروې. ته دروغ وایې عسکرې. که خویندې مې ژوندی وی نو پلار مې راته ویلې. لاړه شه، دا خبرې مې پلار ته وکړه. پلار سره دې خبرې نشم کولی. نور نو هغه چا سره خبرې نشي کولی. ستا د دې خبرې مطلب څه دی؟ ما فکر کوه چې هغه مړ شوی دی، خو اوس نو هغه په رښتیا مړ شوی. ته دروغ وایې، پلار مې نه دی مړ شوی. همدارنګه ته مې خور هم نه یې. دروغ وایې. ته ولې دلته راغلې او زما فکر ګډوډوې؟ ها مروې، ما ته غوږ شه. زه ستا خبرو ته غوږ نه نیسم. ته راته دروغ وایې. له دې ځای نه لاړه شه. پلار مې چېرته دی؟ زه هغه غواړم عسکرې. اصلي راځه چې ځو. په جلۍ دومره فشار مه راوله. راځه چې ځو، اوس یې وخت نه دی. دلته زما د تلیفون شمیره ده، که څه ته د اړتیا وه نو ما سره اړیکه ونیسه. اصلي هلته څه خبره ده؟ هغه غونډه چې د سیمې د 2 قومونو ترمنځ د دښمنۍ د ختمولو په مناسبت جوړه شوې وه، هغه کې یو کس ووژل شو. وژل شوی کس هم د سیمې یو قومي مشر ښاغلی حامد دی. د یاد قومي مشر پلویان له امنیتي ځواکونو نه د خپل قاتل غواړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ. ما ته لاس وړاندې کوه. څه شی نه؟ که ستونزه دې درلوده نو ما سره اړیکه ونیسه. زموږ آمد مشر هغوی وواژه ملګرو، او جنګ هم لومړی هغوی پیل کړ. موږ باید د حامد مشر غش واخلو. موږ د هغه قاتل غواړو. غوږ شئ، موږ د حامد مشر قاتل هرومرو نیسو. دا کار هرومرو کوو.
د سولې په نوم موږ ټول وغولولو او زموږ مشر یې وواژه. زموږ د مشر وینه باید همداسې پاتې شي ها. موږ همداسې ارامه کښېنو ها. داسې چې دا نو پورته شئ. پورته شئ چې ځو. مخکې شئ، زر کوئ زر کوئ، مخکې شئ، راځئ. دا ته څه کوې وروره؟ په زوره خپل ځان وژنې ها؟ مرده ته ښه یې زمریه؟ حقانه وروره، حامد مشر وژل شوی. د هغه پلویان راوتي غواړي چې ګډوډي جوړه کړي. دې ځایونو کې مه ودرېږه، زه ته هم وتښته. هلته دي زموږ دښمنان هلته. وروره را روان دي، وتښته وروره، وتښته وتښته. لاس په کار شوي دي، اوس نو ګډوډي جوړیږي. د فرید غوښتنه هم دا وه سیمه کې به ډېره وینه تویه شي. زویه، زمریه، زما یعقوبه، ته چېرته یې زویه؟ ولې کور ته نه راځې؟ څو کاله وشول ها؟ څو کاله وشول؟ مرجانې زه ځم. زما خوږې، ته بیا د ورور انځور ته مې ګورې او ژاړې ها؟ نن پوره 7 کاله وشول زویه. ما په دې 7 کالو کې له هغه نه هېڅ خبر ترلاسه نه کړ. را به شي مرجانې، را به شي. زړه دې مه ځوروه، ورور مې بېرته راځي. بیا به وګورې، له همدې دروازې نه به راشي. هغه فرید نومې ځناور هغه غولولی دی زویه. خپل غلام یې جوړ کړی، خپل ناوړي کارونه پرې کوي. زه نوره ناهیلې شوې یم حاکانه. زویه، یوازې ته راته پاتې. خدای دې تا ماته وساتي زویه. که په تا څه وشول نو بیا زه ژوند نشم کولی. یعقوب، لکه چې یعقوب راغی زویه، لکه چې یعقوب راغی. ته راغلې یعقوبه زویه، یعقوبه، یعقوبه. وبخه فاطمې خورې، ته وې؟ ستاسو قومیانو حامد مشر وشلی دی خورې. خیر کې خدایه، سیمه کې ګډوډي جوړه شوې ده، ډېر پام کوئ. د حامد مشر پلویان هر څه کې چې ستاسې قومیان وګوري وهي یې. زویه، واده ورېدل؟ زه چې دلته راتلم هغوی مې ولیدل مورې. یو څو لنډه غران راټول شوي، ګډوډي یې جوړه کړې ده. مه ډارېږه، د خدای په مرستې سره هېڅ هم نه کېږي. نن دې باندې مه ځه، خیر دی نن دې باندې مه وځه. مه ډارېږه مورجانې، د خدای په مرستې سره هېڅ هم نه کېږي. زه ځم، د خدای په امان مورجانې. پام کوه زویه. خدایه، ته موږ ته خیر پېښ کړې. اوس به خلک خپلو منځو کې یو بل وخوري. زر کوئ زر کوئ، مخکې شئ، راځئ. موږ د خپل مشر غچ اخلو. مونږ د خپل د مشر غچ اخلو. مونږ یې داسې نه پرېږدو، ژوندی یې نه پرېږدو. مونږ ته باید په لاس راکړي. راځئ چې ځو، موږ د خپل مشر غچ اخلو. موږ همداسې ارامه نه کښېنو، د خپل مشر غچ اخلو. داسې نه پرېږدو، باید مونږ ته په لاس راکړي. داسې مه کوئ، له خدای نه وډار شئ، داسې مه کوئ. خیر دی، داسې مه کوئ. ډېرې خبرې مه کوه. مونږ قاتل غواړو، یې پرېږدو. موږ د سولې خبرو سره خیانت نه دی کړی. هېڅوک مو نه دي وژلي. د وسلو اخیستلو ته هېڅ اړتیا نشته. ادریس مشره، خو هغوی اوس دا خبره نه مني. هر ځای کې ګډوډي جوړه کړې. د دې کار پایله به ښه نه وي.
ادریس مشره ادریس مشره هغوی را روان دي موږ ماشومان لرو مېرمنې لرو کورنۍ لرو ادریس مشره باید له هغوی نه ساتنه وکړو هغوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمې ته راشي موږ د خپل مشر غچ اخلو زموږ د مشر قاتل باید سزا وویني موږ هیڅکله داسې ارامه نه کښېنو باید هغه سزا وویني اوس نو قیامت جوړیږي قاتل دې موږ ته په لاس راکړي قاتل دې موږ ته په لاس راکړي حامد مشر موږ نه دی وژلی نه یې پرېږدئ برید وکړئ صبر وکړئ صبر وکړئ خواره شئ زر کوئ خواره شئ چا چې بې ځایه حرکت وکړه او خبره یې ونه منله ویشل کېږي خدای دې دوی ووهي دوی نو له کوم ځای نه را پیدا شول ځای لاړ شئ شرم دی الله الله ګوره کم عقله لکه همدلته د وژنه مرداروم دی پوه شوې ورک شه پوهېږم تاسې دردېدلي یئ خو داسې د یو بل خوړل یو بل وژل مو د حل لاره نه ده ټول مېرمنې او ماشومان لرئ خویندې میندې او پلرونه لرئ په هوښ راشئ نور مه غولېږئ د بل چا د موخې لپاره کار مه کوئ زموږ د مشر قاتل باید موږ ته په لاس راکئ هغه قاتل موږ ته په لاس راکئ قاتل موږ ته په لاس راکئ واخله کمعقله قاتل دا دی زر کوه ویې وژنه ویې وژنه که نه دا چې پراته له عدالته دومره بیړه لرې نو قاتل همدلته دی ویې وژنه که نه زر کوه څوک چې عدالت پلي کوي هغه خلک معلوم دي هر څوک عدالت نشي پلي کولی چا چې حامد وژلی د دې قوم له ډلې نه نه دی په چا مه غولېږئ د حامد په وژلو سره دې قوم ته څه ګټه رسېدلی شي ها لږ فکر وکئ ښه نو وایه قاتل څوک دی څوک چې د دوو قومونو د جنګ اچولو نه ګټه اخلي هغه قاتل دی بیا هم د قدس د اردو شیطانان هغه فرید نومی پست انسان هغه قاتل دی دښمن چې معلوم دی نو قاتل هم باید معلوم شي قمندانه دښمن راته معلوم دی د یوې ورځې په موده کې د حامد مشر قاتل عدالت ته سپارو ملګرو زه له تاسو سره ژمنه کوم دا کار خراب شو بیجان مصیبت جګړه نه خواره شئ خپلو کورونو ته لاړ شئ زر کوئ چې ځو قمندان صاحب د حامد مشر قاتل پیدا کوي زر کوئ راځئ ځئ چې ځو شاته مه ګرځئ ګډوډي جوړه کوي یو څه وکئ سمه ده ګورئ ملګرو دا قمندان هم دروغ وایي دا هم د قاتلانو ملاتړ کوي ځه له دې ځای نه ورک شه دلته را نه شئ عسکر دې لاړ شي موږ خپله پوهېږو چې څه وکړو ملګرو موږ عسکرو ته هېڅ اړتیا نه لرو ته ځناور چاته کار کوې ها تا ته څه نه وایم ستا له مشرانو سره کار لرم پاسته
زه لاړ شه هغه فرید ځناور ته ووایه چې زه د هغه لوبه خرابوم پوه شوې زر دا کم عقل ونیسئ وینیسئ دې خواته په ګوډو شه په ګوډو شه په ګوډو شه دې خواته راشه په ګونډو شه ما ته وګورئ خپلې وسلې مو کېدئ خپلو کورونو ته لاړ شئ اثر کوئ ورونو وسلې او لرګي مو درته پرېږدئ اثر کوئ ټول شیان دلته واچوئ هله زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ خواره شئ زر کوئ خواره شئ خواره شئ زر کوئ د خدای شکر چې مخه یې ونیول شو والله قمندان صاحب د دوی مخه ونیول شوه خدای دې له تاسو راضي شي سرداره ډېر ښه کار مو وکړو زویه خو فرید اوس هم په ارامه نه کیني سیمه باید د کنټرول لاندې ونیسو زه ستاسې په امر پوه شوم قمندان صاحب اندېښنه مه کوئ څه ته چې اړتیا وي هغه کېږي زنګوریانو زموږ کار خراب که بیژان ارامه اوسه یعقوبه که دا ځل هغوی موږ وویني نو هغه ډاکټر په موږ شک کېدلی شي یعقوبه زر کوه راځه چې لاړ شو اسکر ولاړ دی لومړی ته ووځه سمه ده هغوی چیرته دي هغه میدان کې دي او خدای دې دوی ووهي دوی له کوم ځای نه را پیدا شول دا خو بیژان ده اصلي پام کوه یعقوبه مه ودرېږه ډزې وکړه ووژنم د کم عقلې صبر وکړه صبر وکړه ارامه اوسه شاهینه هغې جلۍ زه په تابوت کې ژوندۍ ښخ کړم زه څنګه ارامه اوسم ډزې یې بندې کړئ زر کوه راځه چې ځو صبر وکړه وتښتېدل ملګريه اوف دا دې وتښتېدل ته ډېره سرزوری دی چا خبرې ته غوږ نه نیسې شاهینه ته هېڅ نه پوهېږې چې هغه جلۍ په ما څه وکړل هغه مې همدلته وژله مخکې شه مخکې شه شاهینه څه خبره وه قمندان صاحب هغه جلۍ چې تابوت کې خښه کړې وم همدلته وه دوه کسان ول قمندان صاحب هغوی د فرید ځناور کسان دي هغه باشن دلته راغلی ول چې د دوه قومونو د جنګ سایل وکړي البته چې زموږ لاسته به راشي فرید ځناور غواړي چې په سیمه کې ګډوډي جوړه کړي که ته داسې فکر کوې چې تا د دوو قومونو د جنګ مخه ونیوله نو ته تېروتې جګړه نه دوه بمې ښودونکي ولسوالۍ کې زموږ پخواني ځای کې دي هلته لاړ شئ دا چې کوم ځایونه باید په بم والوځول شي په پیام کې یې درلېږم امرم پر ځای کېږي فریده زه څه وکړم پلاره ستا پښه ژوبله شوې لږ ارام وکړه لږ پاتې و چې موږ نیول شوي وای پلان مو خراب شو پلاره مه خفه کېږه بیژن تر اوسه یې لا پایل دی د قدس اردو به ټوله ولسوالۍ ورته ګډه وډه کي هغوی به یې وګوري چې فرید څه ډول سړی دی
څوک یې؟ کار پیلولو ته راغلی یم. خلاصه که. دروازه بنده کړئ. زه یعقوب یم. تاسو چمتو یې؟ چمتو یو. سمدلاسه خپل کار پیلوو. موټر د سره شته؟ ټول ملکي موټرونه یو لټوي. په ټاکسي کې ځو. یوه ټاکسي راوله، زه فرید سره غږېږم. سمه ده. پلاره هغوی لومړي برید ته چمتو دي. د ولسوالۍ په مرکز کې د ادریس د قوم اړوند د غونډې ځایونه دي په بمونو والوزوي بیژن لورې. ټاکسي راغله. سمه ده، تاسې ووځئ، زه راځم. وروره څو کسان یې؟ 3. سمه ده. بکسه مو راکئ چې شاته یې کېدم. حقان دا خو مې ورور دی. دا یعقوب څه شو؟ زه یو ځل ځم ګورم یې. یعقوب؟ یعقوبه؟ ټاکسي والا ما پېژني. تاسې لاړ شئ، زه همالته بیا ځان رسوم. سمه ده. زر کوه، حرکت کوو. پوره 7 کاله وشوه چې یعقوب نه دی راغلی. تر اوسه هم له هغه نه کوم خبر نشته. وروره دا یعقوب نومی کس څه ډول سړی دی؟ تاته یې څه ها؟ کار دې وکړه، مخې ته دې وګوره. سمه ده وروره، ما خو څه نه دي ویلي. سمه ده ځه. پیژن کارت مو راوښیئ. مهرباني وکئ، واخلئ. ما ته ښه غوږ شه، که ونیول شوئ او حال مو وویل نو ستاسې ټوله کورنۍ ختموم. دوی هم هغه کسان دي. باید قمندان ته خبر ورکړم. خو ورور مې قاچاقبري، غلا کول، نشه توکي لیږدول، د کسانو وژل، هر ډول رذالت کوي. فکر کوم چې دا یعقوب مې چیرته لیدلی دی سرداره. خو چیرته؟ خو هلته مېرمنې، ماشومان او بېګناه انسانان مړه شوي دي. ګورو چې هغه سنګوریان نومې بلاوې دا ځل څنګه زموږ مخه نیسي. سرداره راشه دا وګوره.